ملګرو پته نه لګي زمونږ په پښتنو باندې څه چل شوی دی. لکه اوس په صوابۍ کې یو پلار راپسېدلی دی او خپل کم څلور بچي چې دي هغه یې مړه کړي وو په داسې طریقه باندې، یعنې چاړه سره یې راغوستي دي او په هغې باندې حلال کړي دي او د هغو کومه زندګي چې دا یې ختمه کړې ده. یعنې کم د هغې ماشومان چې دي، کم بچي چې دي، نو هغه هم دونه غټ دي نه، یعنې د کم غټ عمر چې پکې کم یا ډېر زیات دی، نو هغه چې دی نو 10 کاله، نور چې دي هغه واړه دي. تاسو ته دا وخت دا کس تصویر هم په سکرین باندې ښکاري، یعنې دا کس دی چې کم خپل بچي چې دي هغه یې څلور هغه مړه کړي دي. د هغې نه پس بیا بل داسې چل کړی دی چې خپل ځان خاتمه یې هم کړل او خپله زندګي هم ختمه کړې ده. نو ډېر زیات پرې خفه شوم چې هسې سړی وګوري، یعنې صوابۍ دا وخت هغې کوم صوابۍ ویډیو که تاسو وګورئ د هغې کوم ښکلا یا حسین کلي کې او داسې قسمه حالات راتلل زمونږ پښتنو ته، دا د څه وجه کیدی شي. یعنې که موږ وګورو یو طرف ته زمونږ په پښتنو کې کوم غربت چې دی داسې، اوس یو ورور پرې خبره هم وکړه او هغه وویل چې د غربت د وجې نه چې کوم دی داسې واقع شوې ده. بل یو ورور پرې دی هغه خپله خبره وکړه، هغه وایي چې دا لږ ذهني داسې معذور و. نو زه کوشش کوم په تفصیل سره ټوټل ویډیو دل راوړم او دا ټول معلومات چې دي هغه تاسو سره شیر کوم چې ولې دې سړي داسې وکړه او خپل کوم څلور بچي چې دي هغه یې مړه کړه.